د جون 5مه نیټه په نړیواله کچه د اقلیم د ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې مناسبت د کوټې سردار بهادر خان پوهنتون کې هم یوه دستوره ترسره شوه. په دې دستوره کې پوهانو د اقلیم د بدلون په اړه خبرې وکړې او ویې ویل چې بلوچستان د اقلیم د بدلون څخه اغېزمنه سیمه ده. هغوی یادونه وکړه چې دې سیمې د اقلیم د بدلون له کبله ډېر زیانونه لیدلي او په راتلونکي کې به هم لا زیات زیانونه وویني. په دې دستوره کې د سردار بهادر خان پوهنتون یوې زده کوونکې فرحانه خان هم ګډون کړی و. هغې وویل چې د انسانانو له کبله اقلیم له بدلون سره مخ دی او د دې بدلون زیانونه نه یوازې انسانانو ته بلکې نور مخلوقاتو ته هم رسېدلی دی. د دې خدشه دا دی زموږ انوایرمنټ مخ ته به ډېر زیاته ټمپریچر نور به هم رایز سي او فلډ خطره به ډېره زیاته سي. په دې باندې چې ولې آیس پولر سکیپس وغیره چې دي هغه به هم فلډ به راسي نه هغه به میلټینګ شروع کړي او هغه د ډېر غټ فلډ خطره هم جوړ سي باعث جوړ سي چې موږ د دې پروټیکشن وکړو باید چې موږ خپل هغه اکټیویټیز کنه کنټرول کړو چې اوس کله انډسټریالایزیشن ډېر زیات سلو او څنګه ګروینګ پاپولیشن ډېر زیاتېږي هغه ساتھ ساتھ موږ هیومن اکټیویټیز هم ډېر زیاتېږي او فوډ پروډکشن هم ډېر زیاتېږي او چې کوم موږ فروټ پروډکشن کو کروپ دا چې موږ کو نه انټروډیوس کوو او هغه پروډکشن موږ کو هغه د علاوه چې موږ پیسټیسایډز کم یوزو هغه په انوایرمنټ کې ډېر هغه پرسیسټنټ انوایرمنټ هغه کارسینوجینیک هم د هیومن هیلث لپاره هم نه دي ښه بایوډایورسټي لپاره هم نه دي ښه اور هغه چې دی ګلوبل ایشوز بیا زموږ لپاره رایز کوي. فرحانه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې موږ باید د خپل اقلیم خیال وساتو ځکه چې دا زموږ پورې اړه لري. فرحانه پسې دې غونډې ته د بیوټنز پوهنتون زده کوونکی عرفان خان ترین هم راغلی و. هغه وویل چې باید دا ډول دستوري او غونډې زیات شي ترڅو په اولس کې ګوره دا که موږ نن هم کار نه وکړو نن هم موږ د اویرنس نه کو پیلاو د دې من لاست کنډیشن هغه راځي چې په دا کې هیټ سټروکس راځي په دا کې به د دنیا ټمپریچر دونه زیات سي چې موږ ته هغه بیا نسو کنټرولولی په هغه کې سروایو نسو کولی او په هغه کې د ازمشتي کم فرش واټر ریسورسز چې دي دا به ګلیشیرز دا به ګرده میلټ سي دا به سی واټر ته کنورټ سي دا مین فیکټر دا دی چې موږ دا درو. عرفان خان زیاته کړه چې د اقلیم د ورځې لمانځلو موخه دا ده چې خلک په دې پوه شي چې د خپل چاپېریال خیال وساتي او انسان او نور مخلوقات په دې نړۍ کې په ارامه فضا کې ژوند وکړي. تنها ملاخیله پښتو جرنل کوټ.